ستر واکمن په سپېڅلي نامه د غرغښت راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه ونې کې پېرزونه مو هرکلی کوم. ستړي مه شئ ځانګړې مرکې ته او پر ځانګړې مرکې کې راسره د هېواد دروند شخصیت ښاغلی دواخان مینهپال د ولسمشر دیوایان مرستیال راسره شتون لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک پر موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. مینهپال صاحب ستړي مه شئ، وخت مو نیکمرغه او مننه چې موږ هم وخت راکړو. راځئ بحث له دې ځایه پیل کړو چې د امریکا او طالبان په کومو شرایطو د سولې هوکړه لاسلیک کړه؟ په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته. تاسو ټول خبر یاست پر څو نکاتو باندې توافق شوی دی. د افغانستان حکومت له هغه څه چې د امریکا او د طالب ترمنځ توافقنامه ده، د افغانستان حکومت آګاه دی دا چې طالب د ټولو تروریستي شبکو سره اړیکې قطع کوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره به مذاکرات کوي. د امریکایي قواو د ناټو د قواو د وتلو مهالویش دی چې په 14 میاشتو کې به ترسره کیږي. د بندیانو د تبادلې مسله ده چې کله بین الافغاني مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه د مذاکرات مخ ته وړل کیږي، په هغو کې به ورباندې بحث کیږي. یعنی هغه څه چې په توافقنامه کې هغه موارد چې ذکر شوي دي، آیا طالبان به دغه موارد باندې غور وکړي او په هغه باندې عمل وکړي یا نه؟ دا موارد چې دي دا مشروط دي. طالبانو چې هغه څه د توافقنامې په متن کې رامنځته شوي دي که هغه به عملي کوي، که چېرته عملي نه کړي بنا د توافقنامه به لغوه کیږي. او امریکا څه ذهنیت لري فعلا چې آیا د افغانستان څخه به وځي، خپل پوځیان به وباسي؟ تاسو ولې درکړه چې په قطر کې د دوی ترمنځ توافقنامه لاسلیک کېدله، هممهاله د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي افغانستان ته رالو. دوی هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت سره یې درلودلو هغه یې تازه کړل چې دوی به د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو حمایت او ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان له بنسټونو به ملاتړ کوي او هغه ډلې چې ګډ تهدید دی، ګډ ګواښ دی، د هغوی په وړاندې به مبارزه کوي. د هوکړې اصلي هغه اړین موارد څه وو؟ ځینې خارجي یا امریکایي رسنۍ وایي چې هغه اړین موضوعات له موږ سره نه دي شریک شوي. آیا د افغانستان له حکومت سره شریک شوي یا خیر؟ د افغانستان حکومت وخت په وخت له ټولو هغو موضوعاتو چې ډاکټر صاحب خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره ورباندې بحث کوو، تاسو به لیدئ چې کابل ته به راتلی او د افغانستان حکومت به یې له ټولو هغو مواردو خبرو. نو د افغانستان حکومت له ټولو هغو مواردو چې هلته ورباندې په توافقنامه کې رامنځته شوي دي ورباندې بحث شوی دی خبر دی. د افغانستان حکومت ولې دغه موارد له ملت سره نه شریکوي؟ کاملا ټول موارد چې دي هغه له ملت سره شریک شوي دي او دا څه پاته نه دي چې هغه د ملت څخه پټي. ځکه تر ټولو مهمه دا وه چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ملت غوښتنه همدغه د جګړې ختمول و چې دا جګړه باید ختم شي، د وروژنه باید ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ولاړ شو. دا هغه څه دي چې د افغانستان ملت هم ځینې خبر دی او د افغانستان حکومت وخت پر وخت خبر کړي دي. طالبان ځینې طالبان چې نن په یعنې د طالبانو ځینې هغه پخواني غړي نن په افغانستان کې شتون لري او ځینې په ټویټر کې لیکلي دي چې امریکا د طالبانو پر وړاندې یعنی ضعف لري او ونه توانېدل چې دوی سره مبارزه وکړي، دې په پرتله راغلل غواړي چې سوله وکړي. دا څومره حقیقت لري؟ په صورت باندې تاسو وګورئ په تېر کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو هغه 8 ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې وې د دوی له ولکې وایستل. د جګړې په ډګر کې دوی کوم اهداف درلودل هغه له نیکه مرغه ترلاسه نه کړلو. تاسو ولیدل چې موږ د دوی ډېره لوړه رهبري په نښه کړله. نو طالبان د جګړې په ډګر کې مات شو ځکه مذاکراتو ته راوګرځېدل او دا ورته ثابته شوله چې دوی د تاوتریخوالي له لارې د وژلو د امریکا نه ده، د طالبانو ده. کاملا د طالبانو ماته ده او تاسو ولیدل دا چې د ارقام در کوم چې 8 ولسوالۍ مو ځینې ونیولې د دوی رهبري مو په نښه کړې ده، په دې معنا چې دوی د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده او هغه څه چې دوی امید او هیله درلودل هغه یې ترلاسه نه کړل. بین الافغاني مذاکرات څه وخت پیلېږي؟ بین الافغاني مذاکرات هر وخت چې
طالب آماده سو د افغانستان حکومت آماده دی زموږ د تماس ټیم د همدې لپاره تللی دی چې هلته د موضوعاتو پر اجنډا باندې بحث وکړي تر څو ورباندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرس هلته مذاکرات وشي. یعنې طالبان تر اوسه چمتو نه دي؟ که د افغانستان حکومت چمتو دی له اوله هم چمتو او دا مذاکرات چې کیږي دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه کیږي په دې کې به هم شموله ټیم مسؤلیتونه نسبي دي صلاحیتونه نسبي دي وبخښئ صلاحیتونه نسبي دي او دوی به هلته دا مذاکرات مخته وړي خو د افغانستان حکومت له اوله هم آماده و اوس هم آماده دی. همه شموله لیست کوم تاسو جوړوئ په دغه کې کوم اشقارونه پکې شتون لري؟ دا به د افغانستان د ملي شورا غړي د احزابو غړي به وي مدني ټولنه به وي په دې کې د ښځو شبکې به وي د قربانیانو د کورنیو استازي به وي له همدغو به جوړي. یعنې هغه کوم لیست چې هغه ځل جوړ شوی یعنې 2.5 کسه و نه دا ځل هم 2.5 کسه لیست ډېر محدود دی ولې مؤثر دی. دا لیست چا چمتو کړی؟ دا د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي احزابو سیاسي شخصیتونو سره تر سلا مشورو وروسته به تنظیمېږي. دغه لیست تر اوسه چمتو نه ده؟ نو تر اوسه پورې هغه وخت نه دی را رسېدلی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له ادرسه د طالبانو سره مذاکرات وشي. کله چې دا وخت را رسېږي د افغانستان حکومت قانونا ورباندې کار کړی دی. قدرمن لیدونکی یوه لنډه دا مخلو وروسته راګرځو. یا هم ستړي مه شئ او ښه راغلاست. میناپال صاحب په بین الافغاني مذاکراتو کې به په کوم مواردو تاسو ډېر غور وکئ؟ دا مذاکرات د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه کېږي. هغه ټیم چې ځي هغه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. 2 فصلونه د اساسي قانون چې په هغه کې د نظام بڼه ده او د وګړو حقوق دی دا ورباندې بحث نه کېږي. د ښځو پر حقوقو بشري حقونه دي د مطبوعاتو پر ازادۍ باندې نور مسایل لکه بندیان د طالبانو دفتر د طالبانو تګ راتګ نور موارد کېدای شي بیا کله چې مذاکراتو میز ته ځو نو د مذاکراتو میز ته به دا غوښتنې راوړل کېږي. آیا فکر کوئ چې طالبان به ستاسو غوښتنې ومني؟ بله لاره نه لري. د افغانستان نظام دی دلته دولت حکومت دی دلته دولت دی چې په 1800 کلونو کې دا بنسټونه رغولي دي دلته ډېرې لاسته راوړنې لري او دغه لاسته راوړنې له ډېرو قربانیو سره دي نو بله لاره نشته بې د دې چې د افغانستان حکومت سره مذاکرات ونشي. دوه طرفه شرطونه مطرح کېږي په بین الافغاني طبیعي خبره ده چې بین الافغاني مذاکراتو کې کله چې دوه طرفه شرطونه مطرح کېږي نو طالبان هم څه هغه څه غواړي آیا تاسو چمتو یې چې هغه وکړي؟ کاملا کله چې مذاکرات کېږي کله چې د سولې په اړه باندې خبرې کېږي خو د طرفه غوښتنې بیا دا غوښتنې بحث ته لوېږي چې تر کومه ځایه پورې دا غوښتنې منل کېدلی شي تر کومه ځایه پورې د افغانستان ملت دغو غوښتنو ته آماده دی. یعنې د افغانستان ملت سوله غواړي ولې په قیامت یې ورته ایښی دی چې په کومه اندازه باندې نو دا د افغانستان د ملت بیا صلاحیت دی چې کوم څه مني او کوم څه ردوي. ځینې وایي چې طالبان دغه کوم ټاکنې چې وشوې دا ټاکنې نه مني. وایي چې باید ټاکنې دویم پړاو ته لاړ شي او موقته حکومت رامنځته سي. د سولې لپاره آیا د ملت لپاره که کوم ملت غواړي تاسو چمتو یې چې دا کار وکړئ؟ ټاکنې سوي دي. د ټاکنو 2 کمیسیونونو د قانون په رڼا کې د دې ټاکنو وړونکي اعلان کړي. د افغانستان حکومت اسلامي جمهوریت دی یو ډیموکراټیک نظام دی چې په دې ولس قبول کړی دی. بنا د افغانستان ولس به د آینده په اړه باندې فیصله کوي چې دوی بڼه د نظام بدلوي که همدغه بڼه د نظام چې ده همدا اوس د ډیموکراټیک نظام دی دا غواړي. ولې هغه څه چې د مشورتي لویې جرګې په پرېکړو کې دي هغه دا دی چې د افغانستان ملت همدغه ډیموکراټیک نظام غواړي او غواړي چې په راتلونکو پیړیو کې په راتلونکو نسلونو کې همدغه سیستم دغه وکړي دوام وکړي. که چیرې طالبان سوله وکړي او خپل شرط مطرح کړي چې موږ هم په دغه حکومت کې 50% حکومت غواړو تاسو چمتو یې؟
50% خبرې خو نورې پای ته رسېدلې دي ولې په هر صورت باندې هغه څه چې دوی طالبان دغه شرط مطرح کړي هغه څه چې د دوی غوښتنه ده پر هغه باندې به د افغانستان ملت بیا پرېکړه کوي چې هغه به یا لویې جرګه یا به د افغانستان ملي شورای په دې اړه باندې یا به موږ ټول پوښتنې ته ځو. طالبان په عادي شکل راځي که قدرت غواړي؟ نو لکه څنګه چې حکمتیار صاحب رالی دلته یو سوله ییز سیاست پیل کو بنان هر څوک چې دلته راځي همدغه رقم یو سوله ییز سیاست په سوله ییز سیاست دوی به ځي ټاکنو ته ځان به کاندیدوي او که ملت ورته رایه ورکړله بې له شکه خپل نظام به جوړېږي. مننه. طالبان په کوم نامه کابل ته راځي، فاتح یا کوم بل؟ په صورت باندې فاتح د افغانستان ملت څوک نه غواړي. د افغانستان ملت د فاتح په اړه باندې تر ټولو سخت غبرګون شي ځکه دلته چې موږ د باعزت او پایداره سولې خبره کوو. باعزت د سوله په دې معنا چې هېڅ طرف دلته وړونکی نه وي. خو هغه څه چې طالبان مطرح کوي دوی وایي چې موږ په قوي میکانیزم او په قوي اراده غواړو چې د افغان حکومت سره سوله وکړو. هغه هم فعلي نظام سره غواړي چې وایي موږ سوله نه کوو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې څو ځله طالبان ویلي چې موږ د دغه حکومت سره سوله نه کوو. د هغوی موخه څه ده، هدف یې څه ده؟ جګړه هم د افغانستان اسلامي جمهوریت له طالب سره کوي، بنان سوله به هم د افغانستان اسلامي جمهوریت له طالب سره کوي، بله هېڅ لاره په دې کې نشته. یعنې هغه څه چې طالبان وایي تاسو اراده وایه؟ په صورت باندې دلته یو نظام شته، دلته یو حکومت شته او دوی جنګي دي د افغانستان د دې اوسني اسلامي جمهوریت سره، بنان سوله به هم د افغانستان اسلامي جمهوریت له دوی سره. مینهپال صاحب اوس ځینې شخړې د خپله په دغه نظام کې شتون لري، یعنې د اجرایه ریاست او د ارګ ترمنځ ډېر اختلافات شتون لري. فکر کوئ چې طالبان سره به جوړ راشئ؟ اجرایه ریاست خو نور ختم شوی دی ځکه د ملي وحدت حکومت وخت ختم شو. موږ انتخابات وکړل او انتخاباتو وړونکی اعلان شوی دی. ولې په هر صورت باندې دا یو ډیموکراټیک نظام دی. په ډیموکراټیک نظام کې د نظریاتو بیلوالی دا یو طبیعي امر دی. ولې دا داسې نه دي چې د افغانستان ملي ګټو ته یا د افغانستان نظام ته یو ډېر لوی ګواښ دی. که چیرې اجرایه ریاست لغوه شوی دی او اوس کوم صلاحیت نه لري نو ولې والیان معرفي کوي؟ نو دا د قانون خلاف دی ځکه د والیانو د مقررۍ د دې صلاحیت قانون معلوم کړی دی چې دا له چا سره دی. اجرایه ریاست ته اوس هم تاسو باج ورکوئ؟ په هېڅ صورت باندې نه. اوله هم دلته د باجګیرۍ سیستم و نه اوس ته نه به په راتلونکي کې. اجرایه ریاست یعنې بالکل لغوه شوی دی؟ بالکل. کله چې په د دې ټاکنو نتایج اعلان شول په دې معنا چې نور نه د ملي وحدت حکومت په نامه شته نه ریاست اجرایه شته او د افغانستان ولسمشر وویل چې دا یو تر ټولو ناکامه تجربه او دا د بل ځل لپاره نه تکرارېږي. ولسمشر به خپله دنده څه وخت په دغه نظام کې د ولسمشر په توګه پیل کړي؟ د کب د میاشتې پر 19 باندې لوړه کېږي او تر هغه وروسته به ولسمشر خپلې چارې د نوي ولسمشر په توګه پیلوي. تحلیف ولې وځنډېدل؟ تحلیف دا و چې موږ له تخنیکي اړخ هم نه وو اماده. ولسمشر د افغانستان د ټولو مشرانو سره، قومي مشرانو، سیاسي مشرانو له دې ټولو سره سلا مشورې وکړلې او دا یې مصلحت وګڼي چې 19 د کب ته یوسي. تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمن لیدونکو لنډه دمې وروسته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست او ستړي مه شئ. مینهپال صاحب راتلونکی حکومت به څرنګه حکومت وي؟ هغه هم د طالبانو په شتون سره که چیرې سوله وشي؟ نظام معلوم دی، نظام بڼه معلومه ده. د افغانستان اساسي قانون نظام تعریف کړی دی چې د اسلامي جمهوریت دی او د خلکو د مستقیمو رایو پر اساس باندې راځي. نو همدغه نظام دی، همدغه نظام د دې نظام تداوم هم د ملت غواړي. خو طالبان وایي چې موږ په امارات اسلامي باندې تاکید کوو او که موږ سوله هم وکړو باید امارات اسلامي راشي. امارت اسلامي خو نور ختم شوی دی او دلته د افغانستان اساسي قانون دی چې لویې جرګې د اساسي قانون تصویب کړی دی او په هغه کې د نظام بڼه معلومه ده. یعنې امارات اسلامي تاسو په هیڅ وجه نه منئ؟ د افغانستان ملت ته د منلو نه دی. نه تاسو ته یعنې کله چې د افغانستان ملت یې ونه غواړي خو بیا حکومت هم د منلو نه دی ځکه درته ومېر چې دلته اساسي قانون دی او نور نافذه قوانین دي او په دې کې د نظام بڼه معلومه ده چې هغه اسلامي جمهوریت دی او د خلکو د مستقیمو رایو پر اساس باندې راځي. بل نظام د افغانستان ملت ته د منلو نه دی. په 19 تاریخ باندې یا یو ورځ مخکې د ولسمشر د تحلیف مراسم وي او په سبا یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل وي.
آیا آماده یاست چې د تحلیف نه تیر شئ راشئ مذاکرات؟ په هیڅ صورت باندې تحلیف به ترسره کیږي ځکه نوی ولسمشر او نوی حکومت به په کار باندې پیل کوي او موږ به وروسته تر هغه مذاکراتو ته ځو ولې موږ دواړو پروسو ته آماده یې هم د لوړې مراسمو ته او هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته. په راتلونکي کې ښاغلي عبدالله ته څه صلاحیت ورکوئ؟ نو ریاست اجرایه نور ختم شوی دی، هغه به حکومت که چېرته لازمه وګڼله، ولسمشر لازمه وګڼله، هغه به پرېکړه کوي. که چیرې عبدالله بیا ځان لکه څرنګه چې اوس ځان ټینګ کړی دی وغواړي چې ځینې اختلافات رامنځته کړي، که چیرې د تحلیف نه وروسته کوم هیواد بحران خواته لاړ شي بیا هغه وخت په هېڅ صورت باندې هیواد بحران ته نه ځي ځکه د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان ټول ملي بنسټونه قوي دي او نه د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې نه ملي بنسټونه او نه په خپله باندې د افغانستان سیاسي شخصیتونه دا هیواد بحران ته وړي او نه ملت چاته د دې اجازه ورکوي چې د نظام د بحران ته ولاړ شي. یوازینی لامل څه دی میناپال صاحب چې د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ دغه 15 کلونو کې اختلافات جنجالونه ډېر وو؟ ته چې ولیدل ولسمشر وویل چې زما لومړۍ سوله همدغه وشي د ډاکټر صاحب عبدالله سره مې وکړله او هغه مې شریک د حکومت کې ځکه په هغه وخت کې اړتیا هم دې ته لیدله کېدله افغانستان د لومړي ځل لپاره په سیاسي تاریخ کې یو سوله ییز لېږد رامنځته کړ، بنان هغه وخت کې اړتیا وه او نوره تر دې وروسته اړتیا نه لیدله کېږي. خو عبدالله اوس هم تاکید پر همه شموله حکومت کوي. دا شیده ګټلې وای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د وړونکي په توګه اعلان کړی وای، بیا به د خپل خوشي حکومت جوړاوه ولې اوس چې اوسنی رئیس جمهور وړونکی دی اوسنی رئیس جمهور پوهېږي او چې څنګه حکومت رامنځته کوي څوک په حکومت کې اخلي. عبدالله وایي چې میناپال صاحب زمونږ دغه ټیم د رایو بانک دی او که زه د بانک په اساس که زه نه یم بریالی شوی یعنې تقلب شوی دی، بانک رای یعنې څه؟ د رایو بانکونه خو اوس اول شته نه، که څوک د رایو بانکونه ته که رایه اوله هغه ملت اوسني رئیس جمهور ته ورکړې ده او د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون دا پروسه له اوله تر اخره پورې په بشپړه امانتدارۍ باندې او صداقت باندې مخ ته وړې ده او برنده اعلان کړی دی. که چیرې بین الافغاني مذاکرات وشي او طالبان هم راشي افغانستان ته وروسته له هغه که هغه څه چې په موافقتنامه کې هوکړه کې لاسلیک شوي وي او طالبان د هغه څخه پر هغه باندې ټینګ ولاړ نه وي یعنې بل څه هغه څه چې خپله غواړي بیا لکه څرنګه چې مخکې ول هغسې بیا مخ ته لاړ شي بیا تاسو څه کوئ؟ ما درته چې دا توافقنامه چې د امریکا او د طالب ترمنځ لاسلیک سوله دا مشروطه ده او هغه شرایط به بشپړي دي. که چېرته دا شرایط بشپړ نه شي، ژمنې مات شي، تعهدات مات شي، بې له شکه چې دا توافقنامه هم نور ارزښت نه لري. نړۍ مننه میناپال صاحب، نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه، تر بیا مو په پاک الله سپارم، ښې چارې ولرئ.